الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو ښاغلو کتونکو، یو وارې بیا زه د لیاقت تصور صاحب د پیج نه تاسو مخاطب یم. موږ سره نن زموږ په سټوډیو کې یو داسې میلمه راغلی دی چې د هغه څه د تعریف محتاج نه دی. تاسو د دنیا په ګوټ ګوټ کې په پښتونخوا کې به د هغه غزل اورېدلی چې زړه را له کار ګوري، چې ځان له یار ګوري، دنیاداري نه ګوري، د عشق روزګار ګوري. ډېرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو، نن موږ خپل سټوډیو ته انیب تاج لالا راوستی دی. د هغه نه به کلامونه اورو، د هغه د ژوند په اړه به خبرې اترې هم کوو. نو راځئ چې تاسو هغه سره مخاطب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا څنګه دی؟ ښه یې؟ بس خیر دی، شکر دی، الله احسان دی. صحت هم ښه دی؟ خیر دی، شکر دی. زه خو ټولو پښتنو وروڼو ته د خپل طرف نه سلام وایم او بیا زه د دې ملګرو ډېر شکرګزار یم چې چا زما غونته یو سړی په معاشره کې په خلکو کې داسې دوره هغه نشته، خو بیا هم چې دی نو هغه د خپل کلام په وجه باندې د پښتو ژبې برکت دی. د پښتو د ژبې برکت دی چې د دې په وجه باندې زه نن دلته کې ناست یم او تاسو ته مخاطب یم. ډېره مننه جي. د کلام اورېدو نه مخکې به تاسو نه دا پوښتنه کوو چې تاسو څومره وخت وشو چې شاعري کوئ؟ زه خو چې سکول ته سبق مې وي، سکول ته به تلمه، نو هغه وخت کې به ما د احمدین بابا او د رحمان بابا او داسې نورو شاعرانو، رحمت شاه سایل صاحب جی او علي اکبر سیال صاحب، د دوی کتابونه به ما کتل او زما شعر و شاعرۍ سره د وړوکوالي نه ډېر شوق و جی او زه په شعر و شاعرۍ باندې ډېر مین وم. نو هغه ټایم نه چې زه نو بس لیګیا یم، هغه کوم. تر اوسه پورې څومره غزلې یا تاسو نظمونه په کوم صنف هم کار کړی او څومره به هم لیکلي؟ ما خو نظم نه یې لیکلي او غزلې مې لیکلي څه تقریبا یو 80 غزلې به وي. تر ټولو نه مشهور غزل خو ستاسو دا عبید ویلی دی په خیبر سټوډیو کې چې دنیاداري نه ګوري. د دې نه مخکې ستاسو غزلې چا ویلي که پایشاه باچا نه؟ خو ما خپله اورېدي. او که پایشاه باچا ویلي دي، شیراز ویلي، لیاقت ویلي دي او عرفان ویلي دي، ډېرو ملګرو. حاجي اوروی راته داسې څه غزل چې یا هم نه وی لیکلی یا ستاسو ډېر زیات خوښ مینهوالو ته ډالۍ؟ ما خو اوس د مخکې ورځو کې یو غزل لیکلی، هغه به راته ووایي. جي ووایي. که مې نن که مې پرون، که مې نن و که پرون دی، ډېر که مې نن و که پرون دی، ستړی ستړی مې ژوندون دی او چې وصال به کله کېږي، چې وصال به کله کېږي، د مودو داسې بېلتون دی. ډېر ډېر او په ستم باندې ستم کړي، په ستم باندې ستم کړي، ستا د مینې دا قانون دی. ډېر ډېر ته قاتل، دا بیا وایي. په ستم باندې ستم کړي، په ستم باندې ستم کړي، ستا د مینې دا قانون دی. او ته قاتل یې، ته قاتل یې، ته قاتل یې، ته قاتل یې، تا مې کړې د زړه خون دی. ډېر ډېر او د چا نصیحت نه اوري، د چا نصیحت نه اوري، د انیف مینه جنون دی. ډېر ښه ډېر ښه. د چا نصیحت نه اوري، د انیب مینه جنون دی. ډېر ښه. انیب تاج لالا کې پادشاه نه علاوه ستاسو غزل عبید ویلی دی، شیراز ویلی دی، لیاقت ویلی دی او عرفان ویلی دی. خپله هم ورکړي دي او راغلي دي تاسو پسې، تاسو نه غوښتنه کړې؟ ما خو یو غزل لیاقت له ورکړی و، جي هغه ویلی و، نو هغه دلته کلي کې ډېر زیات مشهور شوی و چې هغه بیا شیراز ومومي. حاجي کوم یو غزل؟ یو پړ او هغه هم ډېر مشهور شوی و، شیراز چې وی بیا ډېر مشهور شوی و. یو شعر دا ستا په تمه انتظار تېرېږي، ډېر زما د ښکلې ځوانۍ وار. د دې نه مخکې جي او رباعي ده، هغه نیمګړې ده، هغه به پوره تاسو ته یاد دی چې موږ ته یې واورو؟ او هغه پوره یاد ده. ووایي راته جي غلط چې د بل جنازه یوسې مقبرې ته، جي چې د بل جنازه یوسې مقبرې ته، سبا ته به هم راځي دې هدیرې ته. جي او ښه عاقلې ښه دانۍ ښه هوښیارې، ښه عاقلې ښه دانۍ ښه هوښیارې، حاجت نشته د ملا نه مسلې ته.
او رب اسره کړه چې مالک دې هم رازق دی جی رب اسره کړه چې مالک دې هم رازق دی بس مکې نه د خان بابا اسرې ته ډېر ښه دا بیا ووایه رب اسره کړه چې مالک دې هم رازق دی رب اسره کړه چې مالک دې هم رازق دی بس مکې نه د خان بابا اسرې ته او زه په عشق د محمد کې لیونی شم زه په عشق د محمد کې لیونی شم نږدم غوږ نور د لیلا مجنون کیسې ته ډېر ښه بیا ووایي دا شی زه په عشق د محمد کې لیونی شم زه په عشق د محمد کې لیونی شم نږدم غوږ نور د لیلا مجنون کیسې ته او یو ارمان مې دې په زړه کې دا پوره شي یو ارمان مې دې په زړه کې دا پوره شي ربه بومې زه یو ځلې مدینې ته او زیدوال و انیخ مړ شه رخصتېږي زیدوال و انیخ مړ شه رخصتېږي اخیري دیدن دی راشئ جنازې ته ډېر ښه ډېر ښه انیب تاج له ډېر ښکلې روبایي ډېر مزېدار انیب تاج له د اصلاح دپاره تاسو داسې چا له غزل ورکړی دی یا داسې چې ستاسو اصلاح چا کړي یا استاد یې ستاسو څوک شته داسې زه خو خپل ځاني چې دی نو د په شاعرانو کې د سایل صاحب نه متاثر یم او احمدین بابا د چاربي ته په هغه باندې بالکل او رحمان بابا د هغې نه متاثر یم د لیاقت تصور صاحب ستاسو د اوږې ملګری دی د هغه شاعران ته په کوم نظر ګورئ څنګه شاعري نوی کتاب یې مزر را روان د لیاقت خو یو کتاب ما کتلی دی آینه او هغې کې خو ډېرې ښکلې ښکلې غزلې دي نظمونه دي پکې په مور باندې یو نظم چې هغه زما ډېر زیات خوښ دی او ډېر مزېدار لیکلی دی او الله لیکي چې دغسې لیاقت تصور د پښتو د ژبې خدمت کوي او الله پاک ورله په دې کې ترقي ورکړي الله پاک یې کامیاب کړي امین انیب تاج له به تلو کې به تاسو نه غزل اورو یو بل غزل به راته اورو بیا به هغې نه پس زه اجازت اخلم کتونکو نه نو تاسو یو غزل راته بل وایي اوبه وایم درته ووایي راته جي یو غزل ووایي دا زما یو غزل د ډېر مخکې لیکلی دی خو زما ډېر زیات خوښ دی جي نه د محل نه د بانډو خلک یو نه د محل نه د بنګلو خلک یو ډېر نه د محل نه د بانډو خلک یو مونږ د پولو د پټو خلک یو او شډل پډل یو په یوه پوهېږو شډل پډل یو په یوه پوهېږو نه د فریب نه د دوکو خلک یو مونږ د پولو د پټو خلک یو او غم د جهان به مې ملا ماته نه کړي غم د جهان به مې ملا ماته نه کړي د لوړ همت د حوصلو خلک یو مونږ د پولو د پټو خلک یو او دا خو غربت کړلو په ګډ دننه دا خو غربت کړلو په ګډ دننه ګنې نو مونږ د نندارو خلک یو مونږ د پولو د پټو خلک یو او ستا د انیب سره یاري نه کېږي ستا د انیب سره یاري نه کېږي ته یې د ښار مونږ د میرو خلک یو مونږ د پولو د پټو دا شعر بیا ووایه او ستا د انیب سره یاري نه کېږي ستا د انیب سره یاري نه کېږي ته یې د ښار مونږ د میرو خلک یو مونږ د پولو د پټو خلک ستا د انیب سره یاري نه کېږي ته یې د ښار مونږ د میرو خلک ډېر ښه انیب تاج له ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو مونږ له وخت راکړو وخت په وخت به مونږ تاسو سره انشاءالله رابطه کوو تاسو نه به ویډیوګانو کوو او دا حق دی زه د میډیا کتونکو ته چې څوک دې وخت کې دا پروګرام ګوري د هغوی نه غوښتنه کوم چې کوم اختیارمند دي د پښتو چینلو د هغوی نه زه دا غوښتنه کوم چې دا مونږ سره یو داسې فنکار ناست دی یو داسې تخلیقکار ناست دی چې د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې د هغه د غزل خور شوی د خیبر سټوډیو نه عبید ویلی دی ګلزار علم پې هغه له ایوارډ ورکړی د پښتونخوا چې کوم سنسر بورډ دی نو هغې کې هغه فنکار ایوارډ د دی په غزل اخیستی نو زه عباسین صاحب ته دا خواست کوم چې کلی په کلي تاسو کوم پروګرام کوئ نو یوازې په دې صوابای کې عزیز مانیروال نه دی یوازې تسکین مانیروال نه دی دلته د احمدین بابا د اوږې ملګري لکه نور محمد بابا بله ستاسو اورېدلی دی د هغه د اوږې ملګري زموږ په دې ځل صوابای کې شته ښایسته ښایسته
نظم گوش دی، ذاکر یوسفزیش دی، د کلابټ ډیر ښه لیکونکی د غزل د نظم بابا به ورته زه وایم چې ډیر ښکلی نظم لیکي. او د هغې نه علاوه اجمیر ګل افغان دی چې الراونډر دی، هغه په 3 ژبو کې لیکل کوي، په پښتو کې لیکل کوي، په اردو کې، اوس په پارسی کې هم لیکل شروع کړي دي. زمونږ دا صوابی ډېره زرخیزه ځمکه ده، د لیاقت تصور صاحب په شان بچي دي پیدا کړي چې زه ورته د زیدي خاطر بلکې د ضلع صوابی خاطر وایم. د دې نه علاوه بیاز زمونږ د کلي و، د دې نه علاوه عمر حیات رئیس صاحب د دې کلي دی. د دې سیمې سره چې کوم شاعران دې کې په هر فن کې تکړه خلک شته، ښکلي خلک شته، دلته راشئ، موږ له یو بل دلته سټوډیو جوړه کړئ، زه پښتو ون چینل ته، پاسون چینل ته، او کاغه خیبر دی که شمشاد چینل دی، یوسف جان عثمان خیل ته هم دا خواست کوم چې هغه دلته راشي، زمونږ دا صوابی له هم کوریج ورکړي. په اخره کې زه د کلچر منسټر نه، د سپیکر صاحب نه، د وزیر اعلی صاحب نه دا غوښتنه کوم چې تیر کال چې کوم فنډ مقرر شوی د شاعرانو دپاره، نو دا نبتا د هغه غونډه کې بېوسه دپاره دې هم د هغې تابعه وکړي چې هغې د هغې کتابونه چاپ کړي او د دوی حوصله افزایي وکړی شي. د بیا دپاره د بل پروګرام پورې موږ له اجازت راکوي. والسلام.